دا ورته ټاپ سپیشل دا ورته وایي چې دا ریکارډي دوست دی. العیاذ بالله. دا د مسلمان صفت ده، دا د مسلمان صفت ده چې رسول الله مبارک بیان کړی دی، یعنی په خپل عمل سره ثابته کړې ده خلکو ته. دغسې ژوند په کور کې تیر کې پیغمبر علیه السلام فرمایي. دې دپاره د پیغمبر علیه السلام صفات په ځان کې راوستل. موږ او تاسو پیغمبر علیه السلام خپل پیغمبر ګڼو که نه ګڼو؟ جواب راکوئ. ملا سستې ویلې زمونږ او ستاسو پیغمبر محمد رسول الله مبارک دی که نه دی؟ داسې په زوره جواب ورکوي که اوس چې ګڼو نو بیا د هغې په طرز العمل باندې مونږ ته عمل پکار دی که نه دی؟ دروغ به نه وایئ، رښتیا به راته وایئ. دا کوم حدیث چې مې وروستی ویلې عمل د رسول الله مبارک، دا چا په کور کې عملي کړی دی که نه دی؟ ماشاءالله. چوپ چوپتیا ده چوپتیا کې خیر ده. اوس هم دا بعضې خلکو تندو ته ګور پقار ګوري چې دا دې پکې چی ویلې. بعضې تندو باندې ځکه دا روان شناسي یو علم دی که نه. بعضې خلک برک ګوري دا دې پکې چی ویلې. خفه کېږئ مه، بیرون لاسپیکر کار نه کوي. څه کار نه کوي؟ بیرون لاسپیکر کار نه کوي. نو کور ته قرار هغې درته نه یادوي چې دا راوکړه، خو ته خو به یې کوې که نه؟ دا خو د پیغمبر علیه السلام عمل دی، عملي کوې به ته به په دې باندې عمل کوې. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه اطیعوا الله واطیعوا الرسول من اطاع الرسول فقد اطاع الله. هغه ټول د قرآن ایتونه دي چې پیغمبر څه کړي باید هغه به تم کیسه به هم کوو. که دې نه یې کړي نو بیا به ځان ملامته ګڼي. یعنې څومره اخلاق او محبت چې کولی شي د خپلو بیبیانو سره، شریعت په دې کې شرم نه کوي. دا شرم ده چې پردې نامحرمو ته زنګونه وهي، د هغې نمبر دې په جیب کې ساتلي، د هغې سره یاراني او ګپشپ لګی، دغه شرم دی. د خپل بیبي سره محبت کول یا د هغې ناز اوچتول دا د عیب خبره نه ده. دا د اسلام حکم دی مونږ او تاسو ته. عمر صاحب یو ځل نبي علیه السلام ته راغی وایي یا رسول الله پس خبر وران شوم، دا خپله بیبي مې د دې ویښتو نه ونیوله، د دیوال باندې مې ووهله. عمر صاحب خو ډېر تیز و که نه؟ وایي په دیوال باندې مې ووهله. نبی علیہ السلام ته فرمایي عمره وایي آیا په هغه وخت کې بیا حیا نه درځي چې اوس یې وهي او بیا د عذر په وخت ورته ښکته پورته کېږي؟ عمر صاحب فرمایي د دې نه بعد چې به مې کله لاس پورته کړه پیغمبر اسلام نصیحت بیا چې بېرته مې لاس ښکته کړه. معنا دا ده بهترین اخلاق د خپلو بیبیانو سره وکړئ. دا د اسلام حکم دی موږ تاسو ته. دا بې غیرتي نه ده. داسې مه کوه چې د مور او پلار مقابله کې دا واخلې او مور او پلار وغورځئ. داسې مه کوه. انډیوال په غېږ کې واخلې او مور او پلار وغورځئ. داسې مه کوه. قدر او عزت د هر چا په خپل ځای باندې. الله دې په ټولو باندې رحم وکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.